دوه لنډ تازه او مهم خبرونه. د ولسمشر غني جنرال رازق او احمد شاه مسعود د عکسونو پر ځای ولې د غلو او مجرمینو عکسونه په ښارونو کې ځړول کیږي او امرالله صالح په اړه څه پریکړه کړې. بلخوا بیا په پاکستان کې حکمتیار څه شیطانت کړی دی، څه ګلونه یې کرلي دي، دا کولی شي په دې ویډیو کې وګورئ. د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح وایي چې د یو شمېر هغو مجرمینو لوی عکسونه به د کابل ښار په واټونو کې راځوړند کړي چې د نیول کېدو له ویرې تښتېدلي دي. نوموړي په دې اړه تازه فیسبوک پاڼې باندې لیکلي دي چې د کابل ښار د نظم او ثبات په هدف یې جدي هڅې پیل کړي او له همدې کبله یې د مجرمینو د تعقیب په هدف د تښتېدونکو مجرمانو د عکسونو ځړولو پریکړه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې په دې توګه غواړي چې په کابل ښار کې ټول مجرمین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. امرالله صالح دغه راز زیاته کړې چې کابل ښاروالۍ ته یې د ښاري نظم د رامنځته کولو په هدف د هغو پلي لارو پرانیستو لارښوونه هم کړې ده چې دا مهال د دکاندارانو او لاس پلورونکو له لورې تړل شوي دي. نوموړي دا ډاډ ورکړی دی چې په کابل ښار او اړوندو ولسوالیو کې به د نظم احساسېدونکي تغیرات راشي. امرالله صالح په کابل ښار کې د امنیتي وضعیت خرابوالي او د جرمونو زیاتېدو په اړه د خلکو شکایتونو په ترڅ کې د ولسمشر غني په لارښوونه تېره شنبې د دغه ښار امنیتي مسؤلیت په مستقیمه توګه په غاړه واخیسته. او د دې ترڅنګ بل مهم خبر دا دی چې ګلبدین حکمتیار له پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې هغوی ته خطاب کې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت کښتۍ نوره سورۍ شوې ده، هلته پانګونه او مرستې ونه کړئ چې زیان به ووینئ. د حکمتیار خبره افغان حکومت د سولې مخالف دی او هیڅکله سولې ته ژمنتیا نه ښیي. نوموړي زیاته کړې ده چې په کابل کې د دوی دښمنان ناست دي او د سولې پروسه به تر هغې بریالۍ نه شي چې تر څو دې ته پکې څه هم ورنه کړل شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار همداراز ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې او جنگ یې بایللی دی. له تاسو ډیره زیاته مننه چې ویډیو م تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو کولی شئ چې د لایک تڼۍ کېکاږئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کول هم درنه هیر نه شي چې زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ. که د ګلبدین حکمتیار د دې مضرت او شیطانت په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې حتما شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د خدای په امان.